د تاج المنځه ته ګوره د شیخ الفت بسم الله شاکره کښېنه سارګاده ای د منبر بغل ته ناستې ملایان پټ دا څوک دي چې راکښېنستی شرنګی دا ځانو دي د هغه وخت د خوندو دي دا څوک دي چې راکښېنستی شرنګی دا ځانو دي د هغه وخت د خوندو دي دا څوک دي چې راکښېنستی هر څه شاته کړله و خدای ته وژړله دا څوک دي چې راکښېنستی هر څه شاته کړله و خدای ته وژړله کې پښې دي کې لاسونه سر یې پروت پر سجدو دي د هغه وخت د خوندو دي کې پښې دي کې لاسونه سر یې پروت پر سجدو دي د هغه وخت د خوندو دي دا څوک دي چې راکښېنستی شرنګی دا ځانو دي د هغه وخت د خوندو دي دا څوک دي چې راکښېنستی په یخو په ګرمي کې د ځانه خدای راضي کړي دا څوک دي چې راکښېنستی په یخو په ګرمي کې د ځانه خدای راضي کړي راغلی و مسجد ته د شفق پر غوړېدو دي د هغه وخت د خوندو دي راغلی و مسجد ته د شفق پر غوړېدو دي د هغه وخت د خوندو دي دا څوک دي چې راکښېنستی شرنګی دا ځانو دي د هغه وخت د خوندو دي دا څوک دي چې راکښېنستی په رانځو په جوړتیا کې پر ظلمن زباده کې دا څوک دي چې راکښېنستی په رانځو په جوړتیا کې پر ظلمن زباده کې و مخ ته غوړولی سپین قرآن د آیاتو دي د هغه وخت د خوندو دي و مخ ته غوړولی سپین قرآن د آیاتو دي د هغه وخت د خوندو دي دا څوک دي چې راکښېنستی د پاک الله دوامه شاکر بسم الله جانه دا څوک دي چې راکښېنستی د پاک الله دوامه شاکر بسم الله جانه بلبل په چوڼه آري خو شبنم پر ورېدو دي د هغه وخت د خوندو دي